بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې موږ راغلی یو پیر کلا ته. دا شبقدر علاقه ده. د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم محرومیان دي، د هغې باره کې مکمل تفصیل سره خبرو کولو لپاره موږ د دې چې کوم معتبر شخصیت دی، د دې چیرمن او د خلکو سلیکټ شوی ممبر چیرمن سیف الله مومن صاحب، هغې سره مکمل د دې معلومات باره کې خبره کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب، ستاسو ډېره مهرباني چې موږ له موخره دلته راغلو. تھینک یو سو مچ جی، ډېره مننه. سیف الله مومن صاحب لغونته ناظرین ته د خپل سیاسي بیک ګراوند باره کې لږ خبره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو بس چې کله 2002 نه موږ بس انشاءالله دلته الیکشن شروع شي، ځکه چې دا هو مخکې علاقه و ډیفیکټو ایریا وه. چا به ویل مومن څه ده، چا به ویل ضلع چارسدي څه ده. نو د هغې نه بعد به 2003 کې دلته الیکشن شروع شي، ضلع چارسدي څه مونږ دغه شو. نو د هغې نه بعد مونږ بس الیکشن شروع شي او د هغې نه مونږ خپلې سرګرمۍ شروع کړي په جی یو آی کې. ټیک جی. تاسو لکه جی یو آی سره تعلق دی او جی یو آی نه تاسو ابتدا هم کړې وه؟ بلکل ابتدا. ٹھیک جی. دا تاسو دویم الیکشن و؟ او دا زموږ دویم الیکشن و. صحیح ده جی. دا غټه خبره ده چې دا دویم ځله څه ټایم. ناظرین، زه بار بار دا خبره کوم، یو ځله الیکشن ګټل دا ډېره غټه خبره ده چې یو سړی په پیله ځل ودرېږي او هغه الیکشن وګټي. دا ډېره ښکلې او غټه خبره ده. خو د هغې نه غټه خبره بیا دا ده چې دا دویم ځل سلیکټ شي. د هغې وجه دا ده چې یو ځل ته څه ونه کړې نو خلک دې سلیکټ کوي نه، د خلکو ووټ چې دی هغه ستا خلاف ځي، بیا بل سړي له ځي. هغه تاسو خبر وکړه چې ډیفیکټیو ایریا وه د مومن او د شبقدر. یو ویل چې زه زما دی، بل ویل چې زما دی، یا یو ویل زما نه دی، بل ویل چې نو هغه حل شو ده؟ او بس هغه خو حل شوې ده. چا خپل کړي وي؟ اوس خو بس مونږ لکه په دې وخت کې بس ضلع چارسدي سې خو لکه هم دغه نشته دی. تاسو په دې لارو کوڅو به راغلي. د هغې باره کې خو خبره کوو. ده راته ووایي سیف الله مومن صاحب چې یاره ستاسو په حلقې په مسایلو کې کوم داسې مسایل دي چې هغه فوري طور سره حل کول ډېر زیات ضروري دي. په هغه مونږ بالترتیب چې راځو نو د بجلی باره کې صورتحال دلته څه دی؟ بس زه خو به تاسو ته ویم چې تاسو په خپله سیګړه چې بجلي نشته دی. جی بلکل بلکل مکمل. لکه موږ چې دلته وابډې ورسره کله خبرې وکړو، مذاکرات حل هم شي، نو بیا هم موږ له نه راکوي. نو تاسو وایي بجلي نشته. زه خو چې راتلم دا کارخانې ټولې غره 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 اوازونه خو راځي. نو بس د هغې خو خپل یو دغه او کله چې مونږ دا علاقه ضلع چارسدي څه شوله نو په هغه وخت کې زمونږ چې کوم دلته مشر کس و هغه قومي وطن پارټۍ آفتاب احمد خان شیرپاو خان او وزیر داخله و هغه ټیم کې. او بیا هغوی موږ سره دا اګریمنټ وکړو چې تاسو له به موږ 1000 روپۍ کور ورکوئ او تاسو ته به موږ بجلي درکوو. نو په هغه معاهده موږ ورسره روان وو تر اوسه پورې. خو اوس موږ ته هغه معاهده نه پوره کېږي او نه کېږي. لکه 1000 روپۍ باندې موږ له بجلي نه راکوي مکمل. لکه دې نه مخکې موږ ورسره خبره وکړله 4 غنټې بجلي به درکوو او تاسو به موږ ته 1000 روپۍ راکوئ. نو موږ ورته پیمنټ وکړو خو موږ ته بجلي دې میاشت کې رانه کړله. ناظرین، دا خبره چې کوم د دې حلقې سره د دې علاقې نه خبر نه دي، دا 1000 روپۍ بجلي وجه څه ده چې یاره څه دغه کوي؟ چونکې دا ټول پاکستان کې کتل کېږي یا بهر ملکي چې کوم کسان ګوري بهر ملکي ناست دلته کې ډیم دی، داسې ده جی؟ بلکل. او دا مومن ایریا ده او دا موږ سره شیرپاو خان دا اګریمنټ کړی دی. او د دې ډیم نه دا خلک ډېر زیات د دې زیم او د دې مسایل ډېر زیات دي. هغه مسایلو ته ځو نه، دا ویډیو به ډېر زیات اوږده شي. خو بهرحال د دې لی په بدل کې چې کم دی نو دا یو دغه ورکړی و، هغې باندې عمل نشته. نو تاسو د کارخانې جواب ما ته رانه کړو چې کارخانو خو بجلي شته. کارخانې خو بس هغوی چلېږي، هغوی ته بیل پیډر ورکړی دی. ښه، د هغې بیل دی. لکه هغه مطلب دی چې بله صوبه ده او تاسو بیله تاسو ځان له یو صوبه جوړه کړې ده. نه جي، بس صوبه نه خو موږ ته خپل مراعات نه میلاویږي. بلکل صحیح ده. دا راته ووایي چې دلته د سړکونو څه صورتحال دی؟ بس سړکونه خو تاسو وکتل، دلته موږ د سړکونو ډېر زیات مشکلات دي، ځکه چې دا 15 کاله ایمینیم د دې حلقې پاتې شو. انور تاج صاحب تاسو بیا ښه پېژنئ او
د دې خاورې سره تعلق هم لري مومند قوم سره خو هغه هم بالکل هېڅ په اقدام نه دي اوچت کړی او بل عارف احمد زی چې کوم اوس مدنیت منسټر صاحب دی هغه هم بس زموږ د حلقې ته ډېر په کم نظرۍ سره کتلي دي هغه دې خوا کارونه کېږي خو زموږ په ویلیج کونسل کې اوسه پورې داسې اقدام نه دي اوچت کړي چې هغوی کار کړی صحیح ده جی د صحت باره کې لږ راته ووایئ چې دلته کې څه ډسپنسري وغیره شته ستاسو وي سي کې نه جی بس زموږ وي سي کې دلته نشته ډسپنسري او خلک ځي هغه سیول هسپتال چې کوم دی د ماشوم چې کله پیدا هم شي نو ټیکې دپاره هملته ځي او خلکو ته ډېر زیات نو دا خلکو ته څه تکلیف نه دی دا خو د ښه تکلیف دی لکه اوس د 2 ورځو د 3 ورځو ماشوم به ته شبقدر هسپتال ته وړې دلته موږ ته سهولیت نشته خو بس موږ ډېرې چغې والې منډې تړلې وو خو بس هېڅ دادرسي نه کېږي صحیح دی جی او که دا غټ تکلیف وي الله دې هر انسان بچ کړي د غټ تکلیف نه که هغه تکلیف وي نو هغه مطلب دی پېښور ته بیا وړئ نه جی شبقدر هسپتال لکه د هغې هسپتال دومره کافي دی چې یاره هغه دا ټول هر څه کوي نو بس ایمرجنسي کار پکې کېږي او د هغې نه بیا پېښور ته ریفر کوي ریفر کولو دپاره بیا هلته ځئ ټیک شو جي د سکولونو دلته صورتحال څه دی جي بس سکولونه خو شته دی په زاړه چې کوم سکولونه دي هغه شته دی 1982 کې چې کوم دلته پی ای تېر شوی زموږ مومند د حاجي دلاور خان هغه دلته یو سکول جوړ کړی دی او د هلکانو جی جی او لا اوسه پورې بس هماغه زوړ بلډینګ دی خو نو د جینکو سکول شته دلته او جینکو هم یو سکول شته زه شکر دی او میډل سکول او های سکول موږ ته ډېر سخت مشکلات دي ځکه تاسو آبادي هم وکړه ښه ډېره کافي آبادي او چې بیا ځي یا به یې که غونډ ته ځي یا به ډېری بازار ته ځي نو د عوامو دومره پیسه نن سبا چا څه دومره نشته دی ځکه چې هر سړي مجبورۍ دي غریبۍ دي یو ګراني ده نو چې یو سړی 3000 او 4000 رکشه کې ورکوي نو بیا پرایویټ کې ولې نه چې یا په سرکاري کې بالکل بالکل ناظرین دا سیف الله مومند صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې کم سړی 3000 2000 روپۍ چې دی هغه رکشو کې په دغه کې ورکوي نو د هغې نه بهتر نه ده چې په پرایویټ سکول کې ورکړي بیا سرکاري سکولونو ضرورت څه دی د ټول نه اهم خبره دا ده چې د حلقې طبقې ته وکتلی شي چې کوم کې غریبه طبقه هلته تعلیم سهولت ډېر زیات ورکړی شي په دې چې هغه خلک نشي افورډ کولی چې بچو باندې بیا اعلی تعلیم وکړي ته راته ووایې دلته د صفا اوبو څه صورتحال شته سیف الله مومند صاحب بس صفا اوبو خو دغه صورتحال دی چې یو ټویل لګېدلی دی او خو دا کار دی چې هغې ته سولر ضرورت دی ځکه چې بجلي خو نشته نو بس بند پروت دي او چې سولر یې ورته ولګي نو هغه ټیک شي ښه جي ټیوبویل شته دی او ټیوبویل فعال دی خو مسله دا ده چې بجلي نه وي نو بیا به چلېږي بیا خو نه چلېږي هسې دا بجلي تلې څه ټایم ده دا ستاسو چې مونږ دا خو بس 24 غنټو کې 24 غنټې کې 1 غنټه راکوي هم کله راکوي کله ماشاءالله لکه مطلب دا چې هغه نشاني درکوي چې یاره تاسو او جي بس تارونه څوک ونه کړي ښه جي تارونه څوک راوچت نه کړي او دغه نه کړي ښه جي د ګیس دلته صورتحال څه دی بس ګیس خو بازار ته هم راغلی او دلته د خونځپر واپر راغلی دی خو زموږ چې دا کومه علاقه ده دې ته لا نه دی روغتې اوسه پورې ګیس مشکلات موږ ته ډېر زیات دي او موږ چې کله د ایم این اے وګټله موږ ډېره خوشحالي هم منع کړه ځکه چې موږ ویلې زموږ د خاورې سړی د علاقې دی د علاقې دی موږ له به سهولیت راکړي او د هغې هم وکړلې خو هېڅ هم ونه شو بس د هغه نه هم خلک مایوسه شو ښه جي دغه سرکاري اوړه تاسو سره میلاویږي یاره سرکاري اوړه خو هغوی راوړي لکه پی ټي آی خپل هغه له ورکوي ورکر له موږ جیوی ډېرو کسانو ته پکې نه میلاوي ښه جي هغې کې به مطلب دا دی چې یاره چا سره سره او شنه جنډۍ هغې به او جي بالکل دا ورسره ډېر دغه کوي ټیک شو جي بالکل په هغې باندې موږ ډي سي صاحب له هم تللي هغه سره ملاقات هم کړی چې دا د ډي سي سره خو زه به درته جواب درکړم د هغې جواب که ما غلط وویلو تاسو به هغه به وایي چې ایم این ایم پي اې سره دي اختیاراتو او د هغې دي زموږ پکې څه کار نشته هغوی خو لکه موږ چې اے سی صاحب موږ ته کله ویلي دا جواب یې راکړو چې دا د صوبایي ګورنمنټ کار دی او هغوی به یې پخپله تقسیموي بیا موږ ډي سی صاحب له چې لاړو نو هغوی ته موږ دا نشاندهي ورکړه
چې خیر دی که موږ له نرم راکوي خو چې صحیح په منصفانه دغه باندې تقسیمیږي نو موږ بې څه اعتراض نشته. دا انډر خو ستاسو دی چې په صحیح طریقه تقسیم شي. سم خیال دی سیف الله مومن صاحب چې یاره بهتر نه ده چې د کوټه سیستم یو دکاندار سره به د دې دغه او هغې کې به د پی ټی آی جی یو آی او د نیشنل پارټۍ خبره به نه وه، شناختي کارت خبره به وه، شناختي کارت به یې یوړلو او هغه به دې دغه هغه ښه نه ده. بس هغه بالکل ټیک وه او صحیح وه ځکه چې یو تروړه به یو انسان ته میلاوېده. دلته خو چې په کلو راشي نو بس اثر رسوخ پکې کېږي، چا ته 10 تروړې میلاو شي، چا ته پکې میلاو نه شي. خیر دی تاسو هم لږ دومره غیرتونه مه کوئ، لږ جنډه یو پیدا کړئ، هغه بیج پیدا کړئ د پی ټی آی. او زما د حلقې خلکو ته ګزارش دی که دغه صورتحال چې څنګه سیف الله مومن صاحب وایي نو یو بیج پیدا کړئ، یو په هغه ټایم کې لږ بیج لګوئ د 11 منټو دپاره چې د وړه ورته میلاویږي، دا به لږه بهتره طریقه وي. د انعکاسي صورتحال دلته څه دی سیف الله؟ بس انعکاسي صورتحال خو موږ څه فلحال دا یو نیر دی دې تار سړي بس دغه رایستي دي. بل زمونږ چې د نیر نه بره کم ایریا ده هغې ته د بره غونډۍ وایي، غونډۍ لوړې جوړې دي، د هغې موږ ته ډېره غټه مسله ده. هغې ته موږ ډېر دغه وکړه چې موږ ته یو غټ ټنډیل وباسي او خوړ ته لاړ شي نو زمونږ د علاقه به سیلاب نه ډېره بچي. کله چې دا اوس د په 28 غالبان هغه کې دا سیلاب چې کم تیر شو بالکل نو دا زمونږ د حلقې ډېره خرابه کړې وه، دا نیر مکمل په دې کورونو راختلی ځکه چې دا غونډو ټولې اوبه په دې رالې نو نیر خو هم دومره زور نشي راوړی نو نیر راډک شو مکمل په دې کورونو راوخته. نو کله چې هلته یو غټ ټنډیل وځي او هغه کله دې غټې رابې ته لاړه شي دا خوړ چې ورته موږ وایي نو بیا به ډېر غټ کامیاب شي نو هغه خلک په ټول محفوظ شي. لغونتې محفوظ به هم شي. او بل دا دی چې هغه ډنډ ودرېږي، بیماریانې خورېږي، هغه مسایل چې پیدا کېږي د هغه بیماریانو د دغه مسلو نه به بچي. هغه به بالکل بچي. ډېره مهرباني ستاسو سیف الله مومن صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایلو ټایم ورکړو، ډېره شکریه ستاسو. ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. ناظرین دا زموږ سیف الله مومن صاحب زه تاسو زما چې دا څومره پروګرامونه کتلي دي اوسه پورې زموږ د دې عوامي مسایل ډېر زیات لکه هغه ټایم کې زما لږ د خوشحالۍ نه اواز هم بدل شي چې کوم ځای کې هغه حلقه کې مسایل نه وي، ډېر زیات افسوس او سړي ته ډېر زیاته خپېمانتیا په هغه علاقې باندې راځي چې کله یو مسله نه دوه نه چې کومه مسله یادې د هغې محرومیانې وي نو په دې باندې انسان له بیا ډېر زیات دوک او افسوس میلاویږي. زما په خیال په سهولتونو ورکولو کې حکومتونو له دا څیزونه نه دي پکار چې دا سره جنډه ده که دا شنه ده، دا توره ده که دا زیړه ده، دا د جنډې والا خبره نه ده. شناختي کارت دې سري دي او پاکستاني قومیت دې سره نیشنلټي دې سره پکار دا ده چې دې کې د سیاست نه پاک سهولتونه چې دي هغه هر حلقې ته، هر ښار ته او هر ضلع ته او تحصیل ته میلاو شي. اجازت غواړو. ډېره مننه. السلام علیکم.